په تیرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو 101 طالبان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې 101 طالبان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونو یاد عملیات په بغلان، تخار، بلخ، بدخشان، غزني، هلمند او کندهار ولایتونو کې کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په یادو عملیاتو کې د طالبانو ډیر شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د افغان ځواکونو تخنیکي ټیم 342 بېلابېل ډوله ماینونه چې د طالبانو له لوري د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په موخه پر عمومي لارو او سړکونو کې ځای پر ځای شوي وو کشف او شنډ کړای شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ځواکونو پر کندهار کې هم پر طالبانو سخت بریدونه کړي وو او د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ یې له طالبانو څخه پاکه کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره ضرور لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.